بسم الله الرحمن الرحیم. فائزدان نزد کوفیان مصدر هم از مشتقات فعل اسیشان اسماء مشتقه هفت میگویند و تحقیق حق در این باب در فصل افادات خواهد آمد. اوزان مصدر ثلاثی مجرد قاعده منضبطه ندارد و از غیر آن وزن مقرر است. علامه صاحب تردیزی پوری شپږ اسماء مشتقه ذکر کړل چې په هغو کې اول اسم فاعل، دویم مفعول، دریم اسم تفضیل، څلورم صفت مشبه او پنځم او شپږم په پرونی سبق کې ذکر شول چې اسم اعلی او اسم ظرف. د اسم اعلی تعریف علامه صاحب ذکر که په کتاب کې چې اسم اعلی د هغه اسم مشتق ته ویلی کیږي چې د فعل د صادرېدلو په اعلی باندې دلالت کوي. د هغې د واحد دپاره درې اوزان ذکر کړ او بیا یې ورته ګردان ذکر کړ. بیا علامه صاحب ویلي چې کله کله د اسم اعلی دپاره اسم اعلی په وزن د فاعل هم راځي لکه عالم او خاتم. بیا علامه صاحب ویلي په دې دو قسمونو کې په عالم او خاتم کې معنا اسمی غالبه ده. څه غالبه ده؟ معنا اسمی. دا په هر حالت کې علی الاطلاق په خپله معنا مشتقي کې دا دواړه نه استعمالیږي په شان د مضربون. او بیا چې د علامه صاحب د اسم ظرف تعریف ذکر کړ چې اسم ظرف د هغه اسم مشتق ته ویل کیږي چې د فعل د واقع کېدلو په ځای یا په وخت باندې دلالت کوي. بیا د اسم ظرف د اسم ظرف قاعده علامه صاحب ذکر کړله چې د مضارع مکسور العین نه او د ناقصونه د غنه ده مثالونه اسم ظرف مطلقاً په وزن د مفعلون راځي او د مضارع مفتوح العین او مضموم العین نه اسم ظرف مطلقاً په وزن د چا راځي؟ مفعلون راځي. او بیا اختلاف د مضاعف په اسم ظرف کې نو اکثر جمهور علماء کرام فرمایي چې د دې مضاعف او اسم ظرف موافق د قانون راځي. بعضې صراف ویلي چې نه په شان د ناقصو راځي. دلیل ذکر که د هغې دلیل نه علامه صاحب جواب ذکر که د جمهور صرافو د طرف نه. بیا علامه صاحب ویلي چې کله کله خلاف القیاس اسم ظرف په وزن د مفعلتون هم راځي. دغه شان د غیر مکسور العین مضارعنا اسم ظرف مکسور العین هم راځي خلاف القیاس، خو د موافق د قانون د قیاس هم راځي په وزن د مفعلون. بیا علامه صاحب ذکر که چې کوم ځای کې یو شی زیات وي هغه په وزن د مفعلتون راځي، هغې دپاره وزن د مفعلتون راځي. یو شی چې یو څیز چې د یو کار کولو په وخت کې غورځېږي هغه دپاره وزن د څه راځي؟ فعالتون. هغه په وزن د فعالتون راځي. نو نن علامه صاحب ذکر کوي چې فایده نزد کوفیان مصدر هم از مشتقات فعل است. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر راروان فعلتون در ثلاثي مجرد برای مرتون آید تردیزی پوری درې خبرې ذکر کول دي. اول فایده به ذکر کی، په دې فایدې کې اشاره ده اختلاف د بصریانو او کوفیانو ته. دویم راروان متن نظم د پاره به تمهید ذکر کی. دریم د ثلاثي مجردو د مصادرو کثیر الاستعمال مصادر به په یو نظم کې درته ذکر کی. دا درې خبرې دي نه او اسانه دي
او سبق اوږد دی خو لږ زر زر به یې ووایو صحیح دی ټایم هلته کم دی څه پکې نشته دی اول نمبر خبره څه ده فایده فایدې کې علامه صاحب چې دی اشاره کوي اختلاف د بصریانو او کوفیانو ته د بصریانو او کوفیانو په منځ کې اختلاف دی چې اصل په اشتقاق کې فعل دی او که مصدر دی صحیح شو نو بصریان فرمایي چې اصل په اشتقاق کې هغه مصدر دی صحیح شو چې اصل په اشتقاق کې مصدر دی نو د بصریانو په نسبت باندې اسماء مشتقه ټول څو دي شپږ چې دا مخکې ذکر شو اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبه اسم تفضیل اسم اعلی اسم ظرف دغه شپږ دي او د کوفیانو په نسبت باندې اصل په اشتقاق کې هغه فعل دی مصدر نه دی چې مصدر نه دی نو د کوفیانو په نسبت باندې دغه مصدر هم مشتق د چا نه دی فعل نه دی نو د کوفیانو په نسبت باندې اسماء مشتقه اووه دي اسماء مشتقه څه دي اووه دي شپږ دغه مخکیني چې مخکې ذکر شول او یو ورسره څه دی مصدر نو شپږ او اووه ستاسو په کلي کې څو کېږي اووه کېږي شپږ او یو ستاسو کلي کې څو کېږي اووه کېږي صحیح دی په دې دواړو مسلکونو کې حق مسلک کم دی درست مسلک کم دی علامه صاحب فرمایي د دې بیان به وروسته درته په بحث د افاداتو کې وکما صحیح شو وای دلته سر په مخوره راځه د اول نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت چې فایده نزد کوفیان په نزد کوفیانو یعنی علما د کوفې چې کوم دي دغوی په نسبت باندې مصدر هم از مشتقات فعل است مصدر هم دا د مشتقاتو د فعل نه دی نو چې مصدر هم شو نو دا ټول څو جوړیږي ایشان دې د وجنه اسماء مشتقه هفت میگوین دا د کوفی علماء کرام اسماء مشتقات څو وای هفت میگوین هفت وای او ذکر کوي و تحقیق حق در این باب صحیح تحقیق و تحقیق حق او صحیح تحقیق یا درست تحقیق در این باب پدې باب کې پدې مسئله کې صحیح شو پدې باب نه مراد دلته څه دی مسئله در فصل افادات خواهد آمد په فصل د افاداتو کې به راشي اوزان مصدر ثلاثی مجرد قاعده منضبطه نه دارد دویم نمبر خبره څه وه را روان عبارت ته تمهید نو دا دویم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي چې د ثلاثی مجردو د مصادرو د پاره د یو خاص قاعده او قانون نشته یعنی د ثلاثی مجردو د مصادرو اوزان مقرر ندی اوزان څه ندی مقرر دس یو خاص قاعده او قانون نشته دی چې د ثلاثی مجرد دا ټول اوزان څه راګیر کړي صحیح شو خو د ثلاثی مجردونه علاوه چې کوم نور مصادر دي د هغې اوزان مقرر دي هغې دپاره قاعده او قانون شته د یو قاعدې او قانون ما تحت راځي لکه افتعال د باب افتعال مصدر په وزن د چا راځي افتعال راځي استفعال په وزن د استفعال راځي ورسې داسې نور مصادر نو علامه صاحب فرمایي چې د دې دپاره یو خاص قاعده او قانون نشته د ثلاثي مجردو د مصادرو دپاره نو د دې دپاره به زما استاذ محترم یو نظم ذکر کوو یو څه به ذکر کوو یو نظم چې هغه نظم به مشتمل و په ضبط د حرکاتو او مثالونو باندې په ضبط د چا باندې په ضبط د حرکاتو او مثالونو باندې مشتمل و نو هغه نظم زه دلته د طالبانو د فایدې دپاره لیکمه صحیح شو نو دا خبر علامه صاحب ذکر میکنه چې
اوزان مصدر ثلاثي مجرد. دویم نمبر خبره اوزان د مصادرو د ثلاثي مجرد، اوزان د ثلاثي مجرد د مصادرو قاعده منضبطه، یو خاص قاعده منضبطه خاص یا مقرره، صحیح ده، هر معنا چې کوي یا راګیرونکې یو خاص قاعده ندارت نلري. و از غیر آن او د ثلاثي مجردو د مصادرو نه علاوه وزن مقرر اس وزنونه څه دي؟ مقرر دي. یو وزن ورته څه دی؟ مقرر دی. چنانچه لکه چې خواهد آمد رای بشي، د دې بحث به څه شي؟ وروسته به باب دوم کې راشي. جناب استازی مولوی زما استاز زی محترم مولوی سید محمد صاحب، مولوی سید محمد صاحب، اعلی الله درجاتی، الله رب العزت دی د هغه درجی اوچتی کی. اکثر اوزان مصادر ثلاثی مجرد د ثلاثی مجردو د مصادرو اکثر اوزان را بوضع نظم فرموده آن په طریقې د نظم ذکر کړي دي که بر ضبط حرکات و امثله مشتمل است، چې هغه په ضبط د حرکاتو او مثالونو باندې څه دي؟ مشتمل دي. افادتن می نویسم د فایدې د پاره لیکم دالتا و آن اینس او هغه نظم دا دی. دریم نمبر خبره څه وه؟ نظم. صحیح شو. دا نظم مشتمل په 20 بیتونو باندې دی. صحیح شو. او په دې کې تقریبا 40 اوزان د ثلاثي مجردو د مصادرو ذکر کوي. ګوره د ثلاثي مجردو د مصادرو ټول اوزان دا 40 نه دي، بلکې کثیر الاستعمال اوزان دا دي. نور هم شته دی، ډېر اوزان دي، لیکن کثیر الاوزان چې دي کثیر الاستعمال دا 40 اوزان دي. نو دا درته ذکر کوي. ګوره ورته نظم ته به ښه سوچ کوي چې کوم ځای ساکن وایما، کوم ځای متحرک وایما، نو قشان به وایي. صحیح دی. الثلاثي مجرد 44 وزن مصدر آمده ای زی وقار. د ثلاثي مجردونه 44 وزن مصدر آمده وزنونه د ثلاثي د مصادرو آمده راضی یا استعمالیږي. ای ذی وقار، ای عزتمنده. څو وزنونه استعمالیږي؟ 40 کثیر الاستعمال اوزان ترې راځي. یو ګوره شماره ځان سره: فعل، فعلا، فعلتن، فعلان بفتح. فعل، فعلا، فعلتن، فعلان نون ساکن دے په نظم کې. فعلان بفتح. قتل دعوى رحمة لیان بفتح. صحیح شو. اول وزن چه شو؟ فعلو. دویم فعلا. دریم فعلتن. څلورم فعلان. بفتح په فتحې د فا کلمې. بفتح مطلب معنا څه؟ په فتحې د فا کلمې، یا بفتح په فتحې د اولنی حرف. فتحې د په اولنی حرف چې فا ده، په دې کې چې راغلی ده فتح راغلی ده په 4 واړو کې. مثالونه څه دي؟ لکه قتلو. دلته چې دی زما په خیال نشته دی پې فتحه نه ده. قتلو به وایي. قتلو دعوى رحمة لیان بفتح. لکه قتلو دعوى رحمة لیان په فتحې د اول حرف یا په فتحې د فا کلمې. قتلو د فعلو مثال دی، دعوا د فعلا مثال دی، رحمتون د فعلتون، فعلانه د لیانه د فعلانه. لیانه اصل کې لویانه و. صحیح شو.
دا قتلو د قتل یقتلو د نصره ینصرون راځي په معنا د قتلولو سره، او دعوه د دام د نصره ینصرون راځي په معنا د رابللو سره. صحیح شو. رحمتن دا د سمع یسمعون راځي په معنا د مهرباني کولو سره. لیان دا هم د سمع یسمع دا د غنه راځي. ضرب یضربون د په معنا د قرض کې تاخیر کول، ټال مټول کول. صحیح شو. 4 وزنونه دا شو. راځه بل شعر ته. هم بخوان در چارمین فتح دوم عین ثالث دان بفتح کسرا هم بفتح کسرا هم بخوان همدغه شان ووایه در چارمین په 4م وزن کې فتح دوم فتح د دویم په 4م وزن کې ووایه فتحه په دویم حرف باندې. 4م وزن چه دی؟ فعلان. په دې 4م وزن کې فتحه ووایه په دویم حرف باندې، یعنی په عین کلمې باندې فتحه ووایه، نو څه به جوړ شي؟ فعلان. مثال لکه نزوان، ماده د نر سره میلاوېدل، نر د مادې سره میلاوېدل، نو څو وزنونه شول؟ 4 هغه او یو دا فعلان 5. ګوره عین ثالث دان، عین د 3م وزن، دان ځان په پوهه کا یا وی گنا، بفتح کسرا هم په فتحې او کسرې سره هم. په 3م وزن باندې په 3م وزن په عین کلمې باندې فتحه هم وایا او کسره پې هم وایا. 2 وزنونه دا شو. 3م وزن چې دی په پاسني وزنونو کې فعلتن. په دې فعلتن کې په عین کلمې فتحه وایا، نو څه ترې جوړیږي؟ فعلتن. لکه غلبه تن په معنا د غالب کېدلو سره. نو 5 مخکې و، یو دا 6 شو، او دغه شان په دې 3م وزن په عین کلمې باندې کسره ووایه، لکه فاعلتن. مثال دی سرقه تن. د ضرب یضربون راځي په معنا د غلا کولو سره. صحیح شو. غلبم د ضرب یضربون او سرقم. نو دا څو وزنونه شو ټول؟ 4 مخکې و، یو بیا څه جوړ شو؟ در چارمین فتح دوم. په 4م وزن کې فتحه په 2م حرف وایا، یعنی په عین کلمې. یو ورسره دا شو. څو شو دا؟ 5. او بیا 2 په دې وروستني شعر کې ذکر دي. په 3م وزن کې په عین کلمه فتحه هم وایا او کسره. 2 ورسره دا شو. نو څو جوړېږي؟ پوه شوئ پې که نه؟ څه پکې نشته دی. پوهېږئ پې لکه مولا په نظم پوهېږي؟ شمارئ ځان سره. ولاړل فعل فعلا فعلتن فعلان بکسر فسق ذکرا نشدتن حرمان بکسر. بل وزن دی فعلو، بل فعلا، بل فعلتن، بل فعلان بکسر. په کسرې د فا کلمې. په کسرې د چا؟ په کسر معنا په کسرې د فا کلمې. مثالونه فسق ذکرا نشدتن حرمان بکسر. په کسرې د فا کلمې. فعلو مثال د فسقو. فسق په معنا د نافرمانی کولو سره، د نافرمانه سره د باب نصره ینصرون راځي، او ذکر دا هم د باب نصره ینصرون په معنا د یادولو سره. نشدتون دا د سمعه د ضربه یضربون راځي په معنا د ورک شوی شی لټول، یا په معنا د قسم خوړلو سره، قسم کردن. حرمان د ضربه یضربون راځي په معنا د محرومیدلو سره. صحیح شو. نو فعلو فعلا فعلتن فعلان بکسر
څلور وزنونه دا شول، څلور او اووه څو جوړېږي؟ 11. حساب علم غواړي، ریاضي. څلور او اووه څو شول؟ 11 شو. صحیح شو. مثالونه بالترتیب. فسق د فعلو مثال دی، ذکر د فعلا او نشدتون د فعلتون او حرمان د فعلان. یا بل وزن دی فعلو، فعلا، فعلتو، فعلتون، فعلان بضم، لکه شغلو، بشرا، قدرتو، قدرتون، غفران بضم. د دې فعلو نه وروسته واو ذکر کول پکار دي. زما په کتاب کې نشته، ستاسو په کتاب کې شته. دلته ذکر کول پکار دي ځکه مخکینی بیتونو ټولو کې واو شته دی، نو دلته هم پکار دی، فعلو کې هم پکار دی. او مثال چې وروسته راځي شغلو، شغلو کې نه وروسته هم واو ذکر کول پکار دي. فعلو، فعلا، فعلتون، فعلان بضم. تاسو ته ما ویلي چې فارسي کې چې کله عبارت روان وایي واو راغلی وي، واو بدلیږي په چا سره؟ ضمې سره. صحیح شو. لکه فعلو ځکه دلته ضمه وایي. فعلو، فعلا، فعلتون، فعلان بضم. شغلو، بشرا، قدرتو، غفران بضم. په ضمې د فا کلمې سره. صحیح شو. بضم نه مراد څه دی؟ په ضمې د فا کلمې سره یې ووایه. شغلو مثال د فعلو دی. شغل د شغله یشغلو د فتحه یفتحونه په معنا د مشغولېدلو سره. بشرا په معنا د خبر ورکول، زیری ورکول. د نصر ینصرونه د راضي د وزن د فعلا دی په معنا د زیری ورکولو سره. قدرتون، قدرتون د کدیره یک درو، کدیره یک درو سمیعه یسمعونه په معنا د خړېدلو سره. صحیح دی. او دا مثال د فعلتون دی. او بل غفران دا د ضربه یضربونه راځي په معنا د بخلو سره. نو 11 وزنونه مخکې وو او 4 دا وزنونه دي. 4 او 11 15. صحیح شو. 15 وزنونه د خیره لاړه لږ پاتې دي. مفعلتو. ښه تر اوسه پورې چې کومې تاګانې دا ګول تاګانې وي هغې باندې موږ تنوین ویلې، خیاله مو ورته. خو اوس د دې ځینه مفعلتون نه وروسته چې څومره تاګانې هم راځي په هغه به بدلوو په ها سره. هغه به څه کوو؟ ساکن کوو به. بدلوو به په چا سره؟ ها سره به بدلوو. ها که د دغې ګول تا نه وروسته سین راغلی و، څه راغلی و؟ سین. نو هغه تا باندې به بیا فتحه وایو. څه به وایو؟ فتحه. هغه به بیا په ها سره نه بدلوو ځکه په فارسي کې دا سین نه مخکې الف دی. اس کې سین نه مخکې څه دی؟ الف. هغه د غورځېږي د تخفیف د وجې نه. نو دا سین ساکن دی. چې سین ساکن دی چېرته چې د دې نه مخکې ګول ته راشي نو هغه باندې به څه وایو؟ فتحه وایو. نو ګورئ ورته مفعله، مفعل، فعل، فعلولتست. بل وزن دی مفعله، بل دی مفعل، بل فعل، بل فعلولتست. مثالونه لکه منقبه، مدخل، طلب، قیلولتست. ورسېدی. نو یو مفعله، د مفعله مثال منقبه دی. څه دی؟ منقبه. د سمعه نه راځي نقیبه، ینقابو سمعه یسمعونه په معنا د تعریف کولو سره. دارنګې د غره کې چې کومه لاره وي هغه ته هم ویلی کېږي. صحیح دی. او مناقب دارنګې خو کارونو ته هم ویلی کېږي لکه وایي مناقب د عمر رضی الله تعالی عنه. او د باب نصر ینصرونه هم دا استعمالیږي. مدخل دا مثال د مدخل د مفعل دی. صحیح شو. د نصر ینصرونه راځي په معنا د داخلېدلو سره. طلب مثال د فعل دی. دا د طلبه یطلبو نصر ینصرونه راځي په معنا د طلب کولو سره. قیلوله دا مثال د فعلوله دی. دا د ضربه یضربونه راځي په معنا د غرمې خوب کولو سره. صحیح دی. نو یې 1504
نونس وزنونه د خیر لاړه. بل وزن دی فیعوله، فیعوله هم فعال هم فعال. نحو کینون شهاده هم کمال. بل وزن دی فیعوله او بل فعاله او بل فعال. مثالونه لکه کینونه، شهاده هم کمال او هم کمال. کینونه مثال د فیعوله دی. صحیح شو. کینونه د نصورین سرونه راځي په معنا د کېدلو سره. کینونه اصل کې کی و نونه تون دی. صحیح دی. چی دی؟ کی و نونه تون. واو او یا په یو کلمې کې جمع شول د سید القانون د وجې نه واو بدل په یا سره، یا په یا کې مدغم او بیا یوه یا د تخفیف د وجې نه وغورځېدله، نو څه ترې جوړ شو؟ کی نونتون. صحیح شو. شهادتون مثال د فعالتون دی. دا د سمیع اسمعون راضي په معنا د گواهی سره، او کمال مثال د فعال دی. دا د په معنا د پوره کېدلو سمعا نصره کرومات د درې واړو بابونو استعمالیږي. بل وزن هم فعالی نو شلو که نونس او نونس او درې دوه. بل هم فعالیه ازین اوزان بدان او فعالیتون وزن د دغه اوزانونه وګڼه. د دې اوزانونه څه کا وګڼه. بس کراهیه شودا موزون آن، نو کراهیتو شو موزون د دې. صحیح شو. یو دا څو شو؟ درویش. کراهیتون په معنا د ناخوښه ګڼل، بد ګڼل د سمیعه یسمعونه. صحیح شو. عین اول درهمه مفتوحان او عین و اول دی اصل کې د عین وروسته واو دی، دلته واو نشته، دا ورسره ولیکئ. صحیح دی. عین اول، عین کلمه اول او اولنی حرف درهمه مفتوحان په ټولو کې مفتوح وایا. عین رابع، عین د څلورم وزن گشت مستثنا از آن، مستثنا دی د دې نورونه. عین کلمه د څلورم وزن څه دی؟ مستثنا دی د دې نور وزنونه. یعنی په اول حرف باندې او په عین کلمې په دې دواړو باندې څه ده؟ فتحه ده. ورته وګورئ فتحه شته که نشته دی؟ په ټولو باندې شته. خو په څلورم وزن کې، څلورم وزن فعلوله ته دی، په دې کې د عین کلمې باندې فتحه نه ده، څه دی؟ ساکن دی. نو عین رابع گشت مستثنا از آن. نو مفعله، مفعل، فاعل، فعلوتس. بل مفعله، بل مفاعل، بل فاعل، فعلوتس. لکه محمده، مرجع، خانق، جبروتس. مثالونه محمده د حمیده احمد و سمیع اسمعونه په معنا د تعریف کولو. مرجع دا د ضربه یضربونه په معنا د واپس کېدلو. خانقه د په معنا د مریخ خفي کولو سره د نصرنه. جبروته په معنا د لوی کولو، دا د نصرنه راځي. شمار وخت نشته کیا. هم فعیله، هم فعیلو، فاعله. چون قطیعه، هم ومیزو، کاذبه. بل د فعیله همدغه شان فعیلو. بل فاعله لکه قطیعه د قطعه یقطع، فتحه یقطعونه په معنا د صله رحمي کټ کولو سره. هم ومیز او دغه شان مثال ومیز د ضربه یضربونه په معنا د پړقېدلو. کاذبه د ضربه یضربونه په معنا د دروغ ویلو سره. این همه با فتح اول کسر عین، دا ټول په فتحې د اول حرف سره دي او په کسرې د عین کلمې. دا څومره وزنونه چې اوس تیر شو دا په چا سره دي؟ په فتحې د اول حرف سره او په کسرې د عین کلمې سره. عین رابع ساکن از ای نور عین. د څلورم وزن عین کلمه ساکن دا ای د سترګو توره. څلورم وزن څه دی؟ فعلوتو. صحیح دی. مفعوله، مفعول، هم مفعولتس. بل وزن مفعوله، بل مفعوله، بل مفعولتس. مثالونه لکه مملوکات د ضربه یضربونه په معنا د مالک کېدلو سره. مکذوبه دام د ضربه یضربونه په معنا د دروغ ویلو سره. او مکذوبتو دام د ضربه یضربونه په معنا د دروغ ویلو سره. مملوکه، مکذوب، هم مکذوبتس. هم فعول، دلته واو شته دی فعول نه وروسته کیا دا ولیکئ. هم فعولو، هم فعوله، هم فعول.
هم فعول هم فعول هم فعول چون قبول هم مهوبه هم دخول قبول نورسته هم واو دی قبول چون قبول د قبیله اقبال سمیع اسمونه په معنا د قبلولو سره مهوب د دې معنا چې د لغاتو کې نه ملاویږي خو په معنا سپین سور سره شوې ده منهاج الصیغه کړې ده والله اعلم او دلته لغاتو هم کړې ده خو زما په خیال دا په اصل کې سواد سره د سهوبه چې شي په معنا د سپین سور سپین کېدلو سره راځي صحیح ده هم دخول این هما بفتح اول ضم عین دغه وزنونه ټول په فتحې د اول حرف سره دي ضم عین او په ضمې د عین کلمې ورته وګورئ مفعوله کې فتحه د اول میم باندې فتحه عین باندې ضمه دغه شان په ټولو کې دي صحیح چې خامس و سادس پنځم او شپږم بدن وګڼه بضمتین په چا سره په دوو ضمو سره په شپږم وزن او پنځم وزن فعول او فعولتون په دې دواړو کې په فا کلمې او عین کلمې باندې په دواړو باندې څه وایي ووایه ضمه دا دواړه وګڼه یا ووایه په چا سره په ضمو سره هم فعل هم فعل دیگر فعاله هم فعال بل وزن فعل دیگر بل فعاله بل فعال چون صغر لکه صغر دیگر درايه بل درايه هم فصال لکه هم فصال صغر د کرومه کرومونه په معنا د ذلیله او لوکه کېدلو سره درايه د ضربنه په معنا د پوهېدلو سره فصال د ضربنه په معنا د ماشوم د پوهې نه بیلول هم فعل دیگر فعاله هم فعال بل وزن فعال بل فعال بل فعاله بل فعال چون لکه هودن مثال هودن دا ولنی د ضربه یضربونه په معنا د هدایت دیگر بغایا بل بغایا د ضربه یضربونه په معنا د مندلو سره سوال د فتحه تهونه په معنا د سوال کولو سره بغایا طلب کول اندر اینها په دې ټولو کې فتح عین و کسر فا در اینها فتح عین و کسر فا په دې ټولو کې فتحه په عین کلمې و کسره فا او کسره په چا باندې فا کلمې درسي وزن په درې وزنونو کې یعنی په درې وزنونو کې په عین کلمې فتحه ده او کسره په چا باندې راځي په فا کلمې و ضم فا درسي جا او ضمه راغلی ده په څو ځایونو کې په فا کلمې باندې درې ځایونو کې څه راغلی ده ضمه لکه فعل فعاله او فعال ورسېدی او په عین کلمې فتحه بعد اذان فعلاء فعول بفت پس د دینه فعلاء او وزن ده فعول ده بل بفت په فتحې ده فا کلمې وزن آن رغبا وزن ده دی رغبا او جبوره بفت جبوره ده په فتحې ده فا کلمې رغبا په معنا د خواهش کولو او جبوره په معنا د لوی کولو یا ما تړو کې صحیح کول در دوم تشدید و ضم مر عین را په دویم وزن فعوله تکي صحیح ده په دویم وزن در دوم په دویم وزن تشدید و ضم شد او ضمه مر عین را خاص وایا په عین کلمې باندې خاص وایا په چا باندې عین مر عین خاص عین باندې وزن ها شد ختم از فضل خدا وزنونه شل ختم په فضل ده دای سره نن ټولې څو خبرې وې درې اولنۍ چې فایده اشاره او چاته اختلاف د مصریانو کوفیانو ته او دویم تمهید او دریم وزنونه څلور